السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خویندرونو، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې په وطن کې ډیرو افغانانو لاس یو کړی دی، مټې رابډېوالی دي د وطن د آبادۍ، د وطن په ښېرازه کولو، تر څو ونې بوټي نیالګي نال کې او ورسره په خوا کې د اوبو هغه اوبه چې په ښکته بهیږي او ډېر تاوانونه او ستونزې د ځان سره راوړي، هغه اوبه ذخیره کوي، د هغې دپاره هلې ځلې کوي چې په دې کې خپله خاوره میشت او په بهر کې میشت خویندې ورونه په یو ځای هلې ځلې کوي تر څو وطن پخپله په خپلو لاسونو آباد کاندي. وطن مور ده، وطن په هر یوه باندې حق لري، لکه د مور په څیر باید په امن کې خوشحاله سوکاله آباده وساتي. او دا په یوازې نه کېږي، هغه خویندې ورونه چې هغوی په خپله خاوره هلې ځلې کوي او هغه چې بهرنیو هیوادونو کې میشت دي، مالي امدادونه کوي، دواړه د ستایلو دي. باید وایستایو او لاس ورسره یو کو تر څو پورې وطن آباد شي، تر څو په خپل وطن میشت، په خپله خاوره میشت ښه ژوند ولرو. عزیزانو، په نړۍ کې پرمختللي هیوادونه چې څومره دي، دوی په خپله په خپلې پوهې، په خپل زیار، په خپل مال، په خپل عقل خپل هیوادونه آباد کړي دي، بل چاته لاس نه دی نیولی. د نورو خلکو مرستې به یوازې دې دپاره وي چې موږ وخورو وسکو، بس خلاص، او موږ او تاسې همداسې لټ عادت شو تر څو دوی راشي د مرستو په نوم باندې زموږ خاوره لوټ کړي او غریبي، خواري، وران وطن موږ او تاسې ته پرېږدي او مدنیت دوی د ځانه سره ویسي چې بیلګې تاسې پوهیږئ. نو زه خپلې کشرې او مشرې طبقې ته سپارښتنه کوم، هیله ترې لرم چې یو بل ته لاس ورکئ، په یو بل تورونه مه لګوئ، یو بل وزغمئ. دغه کسان چې لستوڼي رابډېوالي او هر رقم ته ستونزو سره مخ دي، منډې وهي، په دوی باندې تورونه مه لګوئ. همدوی دي چې نن تاسې په وطن کې ګورئ چې دوی نیالګي کري، کینوي او هر رنګ آبادۍ دپاره املا تړلې ده. او همدوی نور هغه ځوانان خویندې ورونه چې په بهر کې میشت دي هڅوي چې دوی مالي مرستې ورسره کوي. که دوی نه وای موږ به څه کولی؟ نو زما د خبرې مقصد دا دی چې که لاسونه سره یو کو
او زړونه سره یو کو دا خاورې به دا کاڼي به لونګ شي او دا بوټي به دا کاڼي به لالونه شي او دا بوټي به لونګ شي په دې کې هیڅ شک نشته عزیزانو راځئ چې یو بل ته لاس ورکو او د لا پرمختللي وطن په هیله بیا راشئ خوند یې وګورئ او وطن هم وګورئ د ټولو نه هیله کوم چې یو بل ته لاس ورکړي او چې هر څومره یې وس وي د چا د منډې د چا د ګینټي د چا د بیلچې د چا د ایم او د چا ورسره د غږ یو کولو او د چا د 1 روپۍ وس وي راځئ چې په صداقت باندې خپله خاوره خپله مور دا وشمیرو او حق یې پوره کړو تر څو د نورو خلکو د مینهدارۍ نه لاس په سر شو او په خپلو خپو باندې ودرېږو الله مو ښاد و آباد لره ژوندي اوسئ تل سوکاله روغ او په امن کې اوسئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته